الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یوې خور پوښتنه کړې ده چې دلته د یو لا مذهبه بیان مې اورېدی، هغه ویلي دي چې زنانه به هم داسې سجده کوي لکه د نارینه په شان، دا به هم د مځکې لوړه وي او سجده به خاص د نر په شان کې وي. د دې شرعي حکم څه دی؟ موږ ته صحیح جواب راکړي. الجواب وبالله التوفیق. معززو خویندو، تاسو چې د مخکې څخه په څه شان باندې لمونځ کوئ چې د نارینه او زنانه په سجده کې فرق وي. نارینه چې سجده کوي د هغه نس به له ورونونو پورته، زنانه چې کومه سجده کوي نو د هغې دا نس به پر ورونونو باندې پر مځکه باندې مشتی وي او سره ورټوله سجده به کوي. نو دا د ښځو د سجدې په باره کې شرعي حکم دی. دې باره کې ډېر زیات احادیث نقل شوي دي. په سنن کبرا کې امام بیهقي رحمه الله حدیث رخي په 2 جلد 223 صفحه کې مرفوع حدیث دی. يزيد بن أبي حبيب رضي الله تعالى عنه وي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان. محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم پر یو دو زنانو تیردی چې هغوی لمونځ کوي. نو فقال محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم طریقه ورته ښایي، ورته وایي اذا سجدتما فاغضما بعض اللحم الى الارض. کله چې تاسو سجده کوئ نو بعضې غوښې مو هغه د مځکې سره ومښلوئ. فان المرأة لیست فی ذلك كالرجل. په سجده کې دا زنانه داسې نه ده لکه نارینه. نو زنانه به ګورې داسې سجده کوي چې نس یې پر ورونونو باندې او پر مځکه باندې لګېدلی وي، سره ورټوله سجده وکړي. دا شان امام ابي داود رحمه الله په خپل مراسلو کې هم دا حدیث نقل کړی دی په 8 صفحه کې. او دا شان په مصنف ابن ابي شيبه کې حدیث راځي په اول جلد 209 صفحه کې حضرت حارث رحمه الله روایت کوي د حضرت علي رضی الله تعالی عنه څخه، وایي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا حکم فرمایي اذا سجدت المرأة فلتحتفظ ولتضم فخذيها. کله چې زنانه سجده کوي نو هغه به په ډېره ښه توګه سجده کوي، د ټولوالي په حالت کې به هغه سجده کوي چې دواړه زنګونونه یې سره یو ځای وي، ښه سره ټوله سجده وکړي، ځکه په دې کې د ښځې دپاره ستر او پرده هم زیاته ده. او دا شان د امام ابراهیم رحمه الله څخه هم دا قول نقل دی. هغه وایي چې اذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها ولتزع بطنها عليهما. کله چې زنانه سجده کوي نو هغه د خپل ورونونه سره یو ځای کوي او بیا د نس پر د خپلو ورونونو باندې کښېږدي چې سره ټوله او یو ځای د پردې سجده راسي. او مصنف ابن ابي شيبه اول جلد 209 صفحه کې راځي. او دا شان د مفسر القرآن امام مجاهد رحمه الله قول دی. هغه وایي چې د نارینه‌و لپاره دا مکروه ده چې هغه داسې سجده کوي چې د هغوی نس پر ورونونو باندې لګېدلی وي. اذا سجد کما تصنع المرأة، چې نارینه دا سجده کوي لکه د ښځې په شانتې، نو دا مکروه ده، بلکې د ښځې او د نارینه په منځ کې فرق شته. زنانه به داسې سجده کوي چې د هغې دا نس هغه پر ورونونو باندې لګېدلی وي. خلاص د خبرې ده چې په دې باره کې نور هم ډېر زیات احادیث نقل شوي دي، هم په دې باندې به اکتفا وکړو. نو د ښځو سجده داسې کېږي چې د هغې نس هغه پر ورونونو باندې لګېدلی وي او خپل ورونونه پښې هغه سره ټولې وي، هغه سره جمع وي، هغه ښه پرده کې دا سجده وکړي. او خپلو ټولو ورونو او خویندو ته مې دا نصیحت دی چې د خپلو مذهبي مشایخو، د خپلو مذهبي علماو بیانونه او مسائل واورئ. د بې مذهبه خلکو، د بې مذهبه شیخانو
د غیر مقلدینو د دې نوي فریقو والا بیانونه خبرې مسائل دا ماوري دا غوست اجتناب وکي هغه پروګرامونه هغه ویډیووي بالکل مګوري ځکه تاسو ته په خپل خواږه دین کې په خپل خواږه اسلام کې شک درواچي په خپل عبادتو کې په خپل منځونو کې به ماغه شکمن کې والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو د اسلامي پښتنو جوابونکي مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب